تېره شپه د سعودي عرب په ریاض ښار کې کنسرت ترسره سو د انډیا دغه سلمان خان اداکاران او نور سندرغاړي راغلي وو ټوله شپه په دې پاکه مقدسه خاوره باندې سروزه موسیقي روانه وه جنکۍ ناچېدلې ډانسونه کېدل او د سعودي عرب شیخانو اجازه ورکړې وه تو درکله یې وکړ او په لکونو انسانان ورته راغلي ول مسلمانان دې د سعودي عرب شیخانو د رسول الله مبارک خاطر ونه کړ د کعبې او مدینې خاطر یې ونه کړ په دې پاکه خاوره کې رسول الله مبارک خاپوړې کړي دي دلته د صحابه کرامو غوندې لوی لوی هستي دفن دي مګر دې د عرب شیخانو عیاشانو د دې پاکه او مقدسې خاورې خاطر ونه کړ دا دومره عظیمه او مقدسه خاوره ده دومره پاکه خاوره ده دلته د الله تعالی جل جلاله عظیم کتاب قرآن کریم په دې خاوره نازل شوی د دې خاورې څخه اسلام خپور شوی ده مګر دې د عرب شیخانو د دې یو څه خاطر ونه کړ تېره شپه په ریاض ښار کې ټوله شپه سندرې موسیقي او لوڅې لوڅې برمنډې جنکۍ ناچېدل او ډانسونه یې کول او د عرب شیخان ورته ناست ول هلته یې د مسافرو ژوند دومره تریخ کړی ده چې مسافر په کال کې 10 میاشتې دوی ته خواري کاږي 2 میاشتې کور ته پیسې رالېږي مګر تېره شپه په دې یو کنسرت به دوی په میلیونونو ډالر مصرف کړي وي د دوی په زړه کې د الله ویره نشته دوی تاسو په نوم مسلمانان پاته سوي دي دلته نو بیا ماته د مطیع الله تراب صاحب یو شعر را په یاد سي وایي نه په عرب نه په عجم کې بل ممنون پاته دی د پیغمبر اصلي وارث اوس یو پښتون پاته ده او په دې کې هېڅ شک هم نشته حضرت عمر فاروق تر خاورو لاندې ده حضرت ابوبکر صدیق تر خاورو لاندې ده حضرت عثمان غني تر خاورو لاندې ده او حضرت علي حیدر تر خاورو لاندې ده حضرت خالد بن ولید تر خاورو لاندې ده که چېرته په دې ټولو کې یو ژوندی وای نن به د عرب شیخانو په دې پاکه او مقدسه خاوره باندې دا عمل ناروا عمل نه ترسره کولی نن به د دې ناپاکو خلکو قدمونه په دې پاکه خاوره باندې نه کېښودل کېدل له انډیا څخه هغه ناپاک نجس خلک راغلي دي د سعودي عرب په دې پاکه او مقدسه خاوره باندې ډانسونه کوي سندرې وایي جنکۍ ورته ناچوي او د عربو سعودي عرب شیخان ورته ناست دي رسول الله مبارک فرمایلی دي وایي د فتنو په زمانه کې چې کوم مؤمن مسلمان زما په یو حدیث باندې عمل وکړي الله پاک جل جلاله به په ورځ د آخرت هغه ته د 80 شهیدانو اجر او ثواب ورکوي او دا څومره د فتنو زمانه ده او دا څومره نښې نښانې چې تاسو ته ښکاري دا د دجال د راښکاره کېدو نښانې دي د سعودي عرب پاک او مقدسه خاوره هم دې حال ته راورسېدله چې خلکو دومره په سپک نظر ورته وکتل څومره د افسوس خبره ده نور یو شی ماته زور نه راکوي دا ډېره پاکه او مقدسه خاوره ده دلته رحمت العالمین رسول الله مبارک دفن ده دلته هغه صحابه کرام دفن دي چې خپل ځواني ویله د مقدس دین اسلام څخه قربان کړي دي نن دلته د انډیا خلک ډانسونه کوي په دې خاوره باندې رسول الله مبارک فرمایلی دي وایي په اخره زمانه کې به حلالې پیسې او د باور وړ ملګري ډېر کم پیدا کېږي او زه فخر ویاړ کوم الحمدلله چې په ټوله نړۍ کې واحد اسلامي ملک زموږ ګران افغانستان ده چې نه پکې د فحاشي کوم اډه شته نه پکې شرابخانه شته او نه پکې د اسلام خلاف ناروا عمل ترسره کېږي دا زموږ او ستاسو لپاره افغانانو ډېره د فخر او د ویاړ خبره ده ډېر د فخر او د ویاړ ځای ده الحمدلله د الله پاک ډېر شکر ګزار یم چې غواړې هر شي چې غواړې زه به درکړم دی به بیا وایي امتي زما امت بیا به الله څه وایي وایي واسه که د اجدن د نیمۍ مطابق ایمان د چا سره هغه هم جنت ته بوځي الله اکبر ای بدبخته امته ای بېوفا امته کوم جواب د خدای ته ورکوږي ای ځوانانو کوم جواب الله ته ورکوئ ته د خدای نه شرمېږئ تاسو داسې نبي لرئ تاسو داسې رسول لرئ چې هغه بار الله ته سر په سجده ایږدي هغه نارې وایي هغه ورته الله ورته وایي ارفع راسکه دی د امتي نارې وایي دومره بدبخته دومره د خدای نه لري دومره د الله